په یوه کوچني کلي کې یو ځوان اوسېده. نوم یې حمید و. حمید غریب و خو خوبونه یې لوی و. هغه به ویل یو ورځ به زه لوی سړی شم، خلک به را باندې ویاړي. خو ژوند تل د خوبونو ملګری نه وي. پلار یې وفات شوی و. مور یې د خلکو په کورونو کې کار کوه. لاسونه یې له کاره چوړلي وو خو مسکا یې نه ماتېده. یو ورځ حمید له ښاره ناکام بیرته راغی. کار یې پیدا نه کړ. ملګرو ورباندې وخندل. چا ورته ویل ته نه یې جوړ، ته به هیڅ کله بریالي نشې. هغه شپه حمید په تیاره کوټه کې یوازې ناست و. زړه یې مات و. سترګې یې له اوښکو ډکې وې. مور یې ورو ورنوتله. چاپ چاپ کښېناسته. لاس یې د زوی پر سر کېښو. وی ویل زویه که خلک درنه تیر شي الله درنه نه تیریږي. حمید په قهر ویل مورې بس ده، دعا څه بدلوي؟ حقیقت پیسې غواړي، زور غواړي، اړیکې غواړي. مور یې مسکا وکړه او یوازې دومره یې ویل زه هره شپه ستا لپاره دعا کوم. د مور دعا تشه نه ځي. څو میاشتې تیرې شوې. حمید بیا هڅه وکړه. کوچنی کار یې شروع کړ. ورځ تر بلې زحمت، صبر او باور. کار یې وده وکړه. خلک ورته راغل. هغه ځوان چې یو وخت ورته ویل کېدل ته نشې کولای، اوس ورته ویل کېدل ته څنګه بریالي شوې. حمید یو ورځ د مور لاسونه ونیول، لاسونه چې لا هم له کاره سخت وو، او وی ویل مورې زه پوه شوم زما بریا زما له زحمته وه، خو زما زحمت ستا له دعا نه څواک اخیسته. مور یې سترګې پټې کړې او ورو یې ویل زویه کله چې زر مات شي هماغه ځای نه رڼا راځي. پیغام که نن ته ناکام شوې، که خلک دې سپک وګڼي، که زړه دې مات وي، یاد ولره ماتېدلی زړ د پای نښه نه ده، هماغه درز دلی چې له هغه نه رڼا ننوځي. هیڅ کله مه تسلیمیږه، ځکه درد که صبر ورسره وي یو ورځ به ستا څواک شي.